السلام علیکم دوستانو، نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې فوز یا افغانۍ په کومه طریقه باندې د افغانستان د میچ ګټلو په خوشحالۍ کې خپل بېهودګي کړې وه، پرتوګ یې ایستلی او بېشرمي کړې وه. دغه ویډیو موږ ته یو چاره لېږلې، تاسو سره شریکوم چې دوی پکې څومره بېشرمي کړې، بېحیایي کړې. تر اخره راسره پاتې شئ، ویډیو به هم تاسو وګورئ. قدرمنو دوستانو، ټوله خبره داسې ده چې موږ هم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وو چې افغانستان میچ وګټلو. او د دغه میچ په خوشحالۍ کې څومره چې ټول پښتانه د پښتونخوا خوشحاله وو، همدغسې پرې د افغانستان یا نور هغه د افغانستان خواخوږي چې وو هغوی هم ټول خوشحاله وو. خو په دې کې یو څه داسې خلک هم وو چې هغې د دې نه هم متنازعه قصه جوړه کړله، لکه فوز یا افغانۍ. هغې پکې دومره د خوشحالۍ نه بیخي ځان بربنډ کړی، ویلې چې زه به بېشرمي کوم، بېحیایي به کوم. هسې خو هغه په الرېډي په ټیک ټاک باندې کومې ویډیوګانې چې جوړوي لایف راځي بېشرمي کوي، د هغې به تاسو ته هر څه معلوم وي، تاسو به لیدلي هم وي. خو نن چې تاسو سره زه کومه ویډیو شریکوم، نو دا ویډیو یقینا چې ډېره زیاته مختلف ده، تاسو به یې په خپلو سترګو باندې وګورئ. دوستانو، فوز یا افغانۍ چې د افغانستان سره تعلق ساتي، د افغانستان ډېر درانه پښتانه دي، خو دا چې دا ځان ته احمدزی وایي او فوزیه نوم یې دی، په یورپ کې، په امریکا کې یا هر ځای کې چې هلته زندګي ژوند تېروي، خو د دې چې څومره خبرې هم دي هغه پښتنو یا د افغانانو د بېشرمۍ دپاره هغه دا خبرې کوي او په ټیک ټاک باندې راځي، د خپل ځان د خپل جسم نمایش هم کوي. همدغسې د افغانستان د کرکټ ټیم دغه پروګرام، دغه میچ چې کوم ګټلی دا یې هم متنازعه کولو او په دې باندې هم خلک خفه کول. خو دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې ټیک ټاک چې دی دا په پاکستان کې بین دی او دی چې کومه بېحیایي په ټیک ټاک باندې لایف کوله، نو هغه بېحیایي هېڅ چا هم ونه لیدله، نه چا وکتله. او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. پکار ده چې د پښتونخوا یا د پاکستان د حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې په کلکه باندې دی په ټیک ټاک باندې بندیز ولګوي، ټیک ټاک دې بند کړي، ځکه چې دا کوم بې شرمه خلک دي، د دوی ویورشپ به نه زیاتېږي، د دوی ویورشپ به په ځای باندې ودرېږي او بیا دپاره به دوی داسې بېهوده ویډیوګانې نه جوړوي، نه به یې څوک ګوري. نو دا وه د فوز یا باره کې یو ویډیو چې ما تاسو سره شریکه کړله. ویډیو لایک کړئ، آینده کې به نور تاسو ترین اپډیټ او معلومات هم تاسو سره د همدې چینل نه میلاویږي. خوشحاله اوسئ.